سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې تاسې به ښه یئ، ژوند به مو ښه تېرېږي او هر څه به په خیریت سره وي. زه یم رحمت دیوان او نن تاسو ته د نیدرلینډ د ویزې په اړه معلومات درکوم. که چېرته تاسې په عمان کې ژوند کوئ او ستاسې سره هر پاسپورټ وي، که د افغانستان پاسپورټ وي، که د پاکستان پاسپورټ وي، یا که د کوم بل هیواد پاسپورټ وي، خو که په عمان کې ژوند کوئ یا په دوبۍ کې ژوند کوئ یا په سعودي عرب کې ژوند کوئ، هغې دپاره مې خو زه چون عمان کې یم نو د هغې اړوند معلومات ډېر دي، خو همدا معلومات چې دی په نورو هیوادونو کې هم په نورو خلیجي هیوادونو کې هم تاسې ترې ګټه اخیستلی شئ. همدغه معلومات دي. که دلته تاسې غواړئ چې د نیدرلینډز ویزې ته اپلای وکړئ، ویزټ یا ټورسټ ویزې ته، نو تاسې کولی شئ په عمان کې اپلای وکړئ، په اماراتو کې وکړئ، په سعودي عرب کې وکړئ. د هغې دپاره کوم اسناد ضروري دي، څه شی ورته کول پکار دي او په کومه طریقه ورته تاسې اپلای کولی شئ او څومره پیسې پرې راځي، څومره فیس پرې راځي، دغه ټول معلومات په دې ویډیو کې درته درکوم. په دې هیله چې تر پایه وګورئ. تر ټولو مخکې که تاسې غواړئ چې نیدرلینډ یا هالینډ ته لاړ شئ، د یورپ یو ډېر مهم هیواد دی، نو هغې دپاره که تاسې په عمان کې نو تاسې به یو اپلیکیشن چې دی هغه د ویزې کوم معلومات چې غواړي هغه اپلیکیشن به ډاونلوډ کوئ. دلته په عمان کې د وی اف اس ګلوبل د ویب سایټ نه هم ډاونلوډ کولی شئ او خپله د نیدرلینډ د ایمبیسۍ د ویب سایټ نه هم ډاونلوډ کولی شئ. سفارت په ویب سایټ کې به هم هغه وي، نو هغه به ډاونلوډ کړئ او هغه به مکمل چې دی ډک کړئ، ټولې خانې به یې ډکې کړئ. دغه تر ټولو مهم دغه اپلیکیشن دی چې په سمه صحیح طریقه باندې ډک کړل شي. د هغې نه وروسته ستاسې پاسپورټ دی چې باید پاسپورټ در سره وي او لږ تر لږه په کم تاریخ باندې چې تاسې غواړئ چې لاړ شئ نیدرلینډز ته، نو لږ تر لږه هغې نه مخکې پکې باید 3 میاشتې وخت وي. نو د ویزې د اپلای کولو پر مهال باندې باید لږ تر لږه 6 میاشتې 8 میاشتې وخت په پاسپورټ کې وي. پاسپورټ باید لږ تر لږه 2 خالي پاڼې ولري او 10 کالو نه زوړ نه وي، دا ضرور دی. همداراز په پاسپورټ کې که ستاسې چېرته مخکې کوم نورو هیوادونو ته تللي یئ او کومې ویزې پرې لګېدلې وي، کوم سټمپونه پرې لګېدلي وي، د هغې فوټوکاپیانې او پاسپورټ کې چې کوم ستاسې معلومات دي د هغې فوټوکاپیانې دا هم ورسره ضرور دي، دا به د پاسپورټ سره یوځای کوئ. همداراز یو بل سند چې دی هغه ستاسې د دلته د اوسېدو سند دی چې هغه به هم په دې اسنادو کې ورسره یوځای کوئ. هغه ریزیډنټ فارمټ دی چې په عمان کې ورته بطاقه وایي او په دغه کې چې دی په اماراتو کې او په سعودي کې ورته فکر کړم اقامه وایي. ریزیډنټ کارت چې کوم دی هغه به د هغې هم تاسې په دې ډاکومنټس کې یوځای کوئ او هغې کې باید لږ تر لږه 3 میاشتې وخت په هغې کې هم وي د تګ نه مخکې. نو که په هغې کې وخت 6 میاشتې 15 میاشتې هم وي، تاسې یوځای کولی شئ تر څو تاسې هلته ځئ او بیا بېرته راځئ چې هغه هغومره وخت ولري. تر څنګ ورک پرمټ دی، ورک پرمټ خو آپشنل دی، خو بیا هم که ورسره یوځای کوي نو ډېر به ښه وي. ورک پرمټ هم په دې اسنادو کې ورسره شامل کړئ. او ورک پرمټ دپاره هم هماغه خبره ده چې باید 3 میاشتو نه 6 میاشتو پورې وخت پکې وي. له هغې وروسته د عکس خبره ده. عکس باید داسې عکس وي چې کوم د ډچ پاسپورټ ریکوایرمنټ چې دی د هغې سره مطابقت ولري که نه. تاسې کتلی شئ په ګوګل کې سرچ کولی شئ، عکس بس بیکګراونډ یې سپین وي، منځ کې وي او صفا وي، لایټینګ هر څه برابر وي. هغه یو عکس چې 6 میاشتو نه زیات وخت مخکې نه وي اخیستل شوی، نو یو به ستاسې دغه عکس ورسره پکار وي. د دې تر څنګ ستاسې د تګ راتګ ټیکټ ضرور دی، بلکې ټیکټ نه ریزرویشن ورته وایي. دوی ټیکټ نه غواړي، سفارت تاسو ته دا وایي هم چې ټیکټ زموږ نه دی پکار، زموږ صرف ریزرویشن پکار دی چې ستاسې په نوم باندې شوی وي چې په پلانکي تاریخ باندې تاسې ځئ هلته، مثلا نیدرلینډ ته ځئ او بېرته په پلانکي تاریخ باندې راځئ. هغه آنلاین ویب سایټونه شته دی، ډمي ټیکټ هم پکې تاسې ریزرف کولی شئ یا نور ځایونه هم کولی شئ چې یو ځای کې ټیکټ ریزرف کړئ. ټیکټ نه غواړي، دوی دا نه وایي چې تاسې خامخا ټیکټ واخلئ، بلکې ستاسې په نوم باندې باید ټیکټ ریزرف شوی وي. لازمي نه ده چې پیسې یې مو ورکړي وي او د هغې پرنټ به واخلئ او ورسره به یوځای کړئ. دې تر څنګ به دغه وکړئ، دا نیدرلینډ کې چې مثلا کوم ښار ته ځئ هلته به د هوټل بوکینګ وکړئ. که مثلا تاسې د 10 ورځو دوی ته پلان ورکوئ چې موږ د 10 ورځو لپاره ځو، نو د 10 ورځو باید تاسې هلته په کوم ښار کې اوسېږئ
د هغې د هوټل ریزرویشن هم پکار دی چې هلته تاسې هوټل تیار نیولی وي په هماغه تاریخونو کې په کومو تاریخونو کې چې تاسې د تګ پلان لرئ او د هغې اسناد هم باید ورکړئ. دلته بیا بینک سټیټمنټ غواړي. بینک سټیټمنټ غواړي تقریبا هیوادونه چې د 6 میاشتو بینک سټیټمنټ غواړي، خو ما چې کوم د نیدرلینډز په ویب سایټ کې معلومات کتل نو هغوی 3 میاشتې وخت لیکلی چې لږ تر لږه باید د 3 میاشتو بینک سټیټمنټ تاسې ورته ورکړئ. په بینک سټیټمنټ کې باید که تاسې دلته چېرته وظیفه کوئ، جاب لرئ، نو د هغې دپاره ضرور دی چې بیا تاسې د جابس 3 میاشتو پی سلیپس یعنې هغه کوم معاش چې تاسو ته راځي هغه هم ورته ورکړئ د 3 میاشتو، او بینک سټیټمنټ هم وي چې هغې ته پیسې ته راغلي وي که نه، مثلا ستاسې معاش ورته راغلی وي نو که پیسې پکې 2000-2500 ریالو پورې وي دا ډېره ښه خبره ده. بیا د ویزې د راتګ چانسونه زیاتېدلی شي. همداراز که تاسې دلته وظیفه نه لرئ، خپله کمپنۍ لرئ، انویسټمنټ کوئ، نو بیا هم ستاسې د کمپنۍ رجسټریشن کوم سرټیفیکټ چې دی هغه به پکار وي ورته د بینک سټیټمنټ سره، او بینک سټیټمنټ کوم همدغومره وي نو کیدای شي کار مو وشي. یو ډاکومنټ ډېر زیات مهم دی دا چې دا ورته ورکوي چې دا پروف ورته ورکوي، دا باور ورته ورکوي چې زه مثلا د 10 ورځو لپاره په ویزټ باندې یا چکر باندې ځم نیدرلینډ ته، نو بیرته راځم هم. نو دې دپاره هغوی چې دی هغوی وایي چې موږ ته به داسې یو پروف راکوئ، یو باور به راکوئ، داسې یو ډاکومنټ یو اسناد به راکوئ چې دا موږ ته باوري کړي چې تاسې به بیرته راځئ. په هغې کې مثلا ستاسې د وظیفې کوم ځای کې تاسې وظیفه کوئ د هغوی نه یو سند راغستل دي چې مثلا دا سړی دلته دومره وخت نه وظیفه کوي، دا یو وظیفه ده، دومره معاش دی، او په دغه خاصو ورځو کې چکر له ځي او بیرته به راځي، دلته وظیفه شته دی. یا دلته مثلا که ستاسې کمپني وي، کوم کاروبار مو وي، د هغې اسناد ورته ورکولی شئ چې زما دلته دا کمپني ده، دا مې کاروبار دی، دغه شیان مې دي، نو زه به بیرته حتما راځم. یا د دې نه علاوه چې دی که ستاسې په نوم باندې مطلب دلته څه ځای وي، جایداد وغیره وي، کور وي، بل څه وي، خو ستاسو لپاره ممکن ده، خو بیا هم داسې چې شی برابرېدی شي نو دا ورته د پروف لپاره ورکول پکار دي. که ماشومان څوک ځان سره بوځي نو د هغوی دپاره بیا د ماشومانو د مکتب ښوونځي اسناد هم پکار دي چې د هغې نه یو لیټر راغستل شوی وي چې هغوی وایي چې دا ماشومان دلته درس وایي او دوی ځي دغه ورځو کې رخصت دی او بیا بیرته راځي. نو داسې یو سند، داسې یو اسناد، داسې یو څیز باید تاسې ورته ورښکاره کړئ چې هغه هغوی ته دا باور ورکړي چې دا سړی که ځي هلته په چکر باندې بیرته راځي، هلته د پاتې کېدو اراده نشته دی، دا به بیرته واپس راځي. یا کیدای شي تاسې په بینک اکاونټ کې ډېرې پیسې ورته ښکاره کړئ چې دلته ما سره پیسې پرتې دي، زه دلته کاروبار کوم، بزنس مې دی، نو هغه اسناد که ورته برابر کړئ نو بیا هم یو باورمن دغه کېدلی شي چې ویزه واخلئ. د دې نه علاوه یو چې دی ستاسې انشورنس دی، میډیکل انشورنس دی، هغه به لږ تر لږه د 13,000 یورو انشورنس باخلئ چې په 15 عماني ریال یا 10 یا تر 20 پورې عماني ریالو پورې تاسې اخیستلی شئ که نه، چې هغه د 13,000 یورو میډیکل انشورنس وي او د دغه ورځو لپاره وي چې کوم ورځو کې مثلا تاسې دلته ښکاره کوئ چې په دې ورځو نه دې ورځې پورې به زه هلته په نیدرلینډ کې یم، نو په دغه ورځو کې دغه انشورنس تاسو لپاره ضروري دی. که څه میډیکل مسله کېږي، روغتیایي مسله کېږي یا بل داسې شی کېږي نو ستاسو لپاره دغه انشورنس لازمي دی. هغه تاسې انلاین اخیستلی شئ، بلها ویب سایټونه دي ورکوي، 15 عماني ریال نه واخله تر 20 عماني ریالو پورې مختلف انشورنس پیدا کېږي چې د 13,000 یورو ارزښت لري. دغه ټول اسناد ډاکومنټ چې تاسې برابر کړئ بیا تاسې کولی شئ چې د وی ایف ایس ګلوبل په نوم باندې په عمان کې یو دغه دی د ویزو دغه کارونه کوي ټول د اروپایي هیوادونو، هلته تاسې اپاینټمنټ اخیستلی شئ، بیا دغه ټول اسناد چې دی یو ځای کولی شئ، هلته جمع کولی شئ. هغې نه وروسته چې دی بیا کله ستاسې چې امبیسۍ ته کیسه لاړه نو بس هلته به بیا ستاسې ټول اسناد ځي او بیا به ورته په انتظار کېږئ. خو ما چې څومره معلومات وکتله، څومره خلکو نه خبر شوم، نو د نیدرلینډز جواب ډېر زر راځي، د رد او د منلو یا د ویزې د ورکولو یا د نه ورکولو جواب لږ تر لږه په 2 اونۍ یا 3 اونیو کې را رسېږي، تاسو ته وایي چې ویزه درکوو که نه درکوو، نو جواب یې ډېر زر راځي، اپاینټمنټ هم زر راځي، نو دومره وخت نه نیسي په وخت باندې
تاسې به ورته دومره ډېر انتظار نه کوئ. او د دې نه علاوه چې د پیس کومه خبره ده چې څومره پیسې په دې هر څه باندې مصرف راځي، نو د نیدرلینډز چې دی د ویزې فیس چې دی هغه 90 یورو دی. 90 یورو تاسې د یوې ویزې په سر نارمل کومه ټورست ویزه چې ده د هغې دپاره به 90 یورو فیس ورکوئ. همداراز وي اف اس ګلوبل چې کوم اداره ده هغه خپل فیس اخلي چې تقریبا څه 7 ریاله شاوخوا فیس د هغوی دی. او کوم انشورنس میډیکل انشورنس چې تاسې اخلئ نو هغه هم تقریبا 15 ریالو نه واخله تر 20 ریالو پورې همدغه عمره د هغې پیسې راتللی شي. نو دا ټول ستاسو همدغه عمره پیسې راتللی شي په دې ویزې ته په اپلای کولو باندې. خو که اسناد تاسې په طریقه باندې برابر کړي وي، بینک سټیټمنټ مو ښه وي او هر څه صحیح سم په توګه برابر کړئ، نو امید شته دی د ویزې د ورکولو چانس هم شته دی. له دې نه علاوه نور ډېر هیوادونه دي په شنګن هیوادونو کې یا اروپایي هیوادونو چې تاسې کولی شئ ویزې ته ورته اپلای وکړئ. نو که نوره څه پوښتنه هم لرله زما نمبر شته دلته ما ته میسج کولی شئ په وټساپ باندې. کور مو ودان، خدای په امان.